دا پروګرام کړی و موږ خیرات به هم سي په درازینده باندې موږ دا ډېر پروګرام دی او له سبا څخه به انشاءالله زموږ په درازینده څخه ډېر خان ته کوچونه روانه شي. دا د عمرجان ډاکټر داسې راترسې لاندې د پتنګل حاجي کوم بیټک چې دی د هغه دا فرنټ چې دی ادریم خان ډاکټر سره ټچ انشاءالله که خدای کول دلته به زموږ ډډی انشاءالله زموږ کوچونه 50-60 کوچونه دي که خدای کول سهار به اول ګاډی پر 6 بجې وځي له بعده به 20 منټ فاصله ورکوو په منځ کې دا به جاري تر ماښامه پورې انشاءالله که د خدای خوښه وسي 9 ډاکه موږ به پر 20 منټ باسو بس پر مخ یې خپله روزي د خدای دې ورکړي ستوره روزي او په قسمت یاره انشاءالله موږ خو دا امید لرو چې که خدای کول عوام ته به هم فایده وي او موږ ته به هم فایده وي ولې چې اوس خو ګاډي ګډ پر روډ پسې کتار کو ډاکټرانو ته هم تکلیف دی د دکانو والو ته هم تکلیف دی یې یو ګاډی دلته ولاړ دا د جانزیب په ځای کې انشاءالله دا د جانزیب د بیټک په وره پر دغه ځای باندې موږ به که خدای کول اول ګاډی درو اډه به هم دلته وي انشاءالله دا هم په خیر ده چې دلته موږ یو دکان ترتیب کول یا د یو بارانډې ترتیب کو د یو څپري ترتیب کو چې په هغه کې زنانه په حفاظت او په پرده ناستي زموږ اډه یوه روانه سي خدای دې کامیابه کړي بیا به د بیت الخلا نغام کو ترتیب او د زنانو ځای به هم جوړو که د خدای خوښه کام مشرانو ته دا اپیل کوو چې له موږ سره د حکومتي څه مسله جوړېږي یا څه خاص داسې خبره وي موږ به دغه مشرانو له موږ سره هیلپ کوي موږ به له دوی څخه ډېر راضي او ډېر خوشحاله یو موږ به د دوی شکرګزار یو